أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. د انسان نه ارمانونه په قرآن شریف کې ذکر شوي چې وروسته له مرګه به یې لري. بسم الله الرحمن الرحیم. یا لیتنی کنت ترابا، کاش کې خاورې وای. سورة النبا. دوم، یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کې د آخرت لپاره مې یو څه کړی وای. سورة الفجر. دریم، یا لیتنی لم اوت کتابیه، کاش کې عملنامه مې بیخي ترلاسه کړی نه وای. سورة الحاقه. څلورم، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کې جاهل انسان مې د ملکور توب لپاره نه وای خوښ کړی. پنځم، یا لیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسول، کاش کې د الله او د رسول الله نافرمانی مې نه وای کړی. سورة الاحزاب. شپږم، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش کې د رسول الله په لاره تللی وای. سورة الفرقان. اوم، یا لیتنی کنت معهم فافوز فوزا عظیما، کاش کې زه هم له هغوی سره وای، اوس به مې لویه کامیابي ترلاسه کړی وای. سورة النساء. اتم، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کاش کې د خپل رب سره مې شریک نه وای نیولی. سورة الكهف. نهم، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش کې کومه لاره پیدا شي چې بیا دنیا ته ولاړ شم او د خپل رب له لارښوونو انکار ونه کړم او په مؤمنانو کې حساب شم. سورة الانعام. دا هغه ارمانونه دي چې وروسته تر مرګ نه پوره کیږي. الله تعالی دې موږ ټولو ته د نیکۍ هدایت وکړي. الله تعالی دې موږ د هغې دنیا په ارمان کوونکو کې نه کړي حساب.